رابطه باندې باید له هیڅ هیواد سره نه ستونزه ولرو او نه زمونږ د یو هیواد د بل هیواد سره د تعلقاتو لپاره یا د سیاست لپاره د بل هیواد ښکار نشو یا بل څوک زمونږ په هیواد کې بالخصوص له هندوستان سره یا د منځني اسیا هیوادونو سره که مونږ راکړه ورکړه کړو هغه باید د نور هیوادونو د سیاستونو ښکار نشي. نو نن مې د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب خبرې اورېدلې وای افغانستان کې د هندوستان شتون ختم شو. دغه یو قسم ته د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ده. مونږ د زمونږ هیواد د بل هیواد دپاره سیاست نه عیاروي او نه د چا دلته پروا کو. زمونږ ټول هر څه باید په اقتصادي ګټو باندې بنا وي. نو راکړه ورکړه مو هر څه مو مهرباني جنرال صاحب تاسو نور سوال لرئ که بیرته ورشو ټکر ته ټکر څه خبرې کول غوښتل؟ نه مننه خیر صاحب خبرې باید ټول لنډ لنډو کې عبدالله وروره سمه ده 3 دقیقې وخت هر یو ځوان ته چې راځي غیر د هغه څخه چې هغه مشران اوسېږي او دغه اوسېږي هغې ته چېرته یو څو دقیقې زیات وخت پروا نه کوي. په نور عموم کې چې دی باید 3 دقیقو نه زیات تجاوز ونه کړئ خپلې خبرې مختصرې کړئ. ټکر تاسو سوال لرئ تاسو 2 دقیقې وخت لرئ ټکر صاحب. مننه سلامت سه ولا ډېر د بحث جریان کې دا بحث را پیدا شو خو خیر انسان که پاچا موسیږي ګدا ته وخت ورکوي. مننه سلامت سه ما پرون یو چاته زنګ ووهه همداسې زموږ د یو انډیوال کور خوا سره یو مکتب دی د هلکانو مکتب دی نو توکلي هغه زما سره په همداسې ټیم کې اړیکه کې شو چې هلته هغه مکتب و دی په کوڅه کې و د انجونو مکتبونو حالات که وګورو هغه خواصې هم بند دي. ما ترې پوښتنه وکړه ما د مکتب کې څه حالات دي هغه کامره یې یو هلک ته واړوله داسې 14 کلن 15 کلن هلک و نو هغې ته یې واړوله ترې پوښتنه یې وکړه ویلې څنګه مکتب څنګه دی غلی شو ویلې اوس دا اوس چې ته ولاړې په دې مکتب کې دا ساعت دی د څه شي ساعت دی ویلې جغرافیې ویلې ته دلته څه کوې ویلې نشته معلمان. ګورئ دا په انجونو باندې مخامخ مکتبونه بند شلل او هلته په معنویت کې په هلکانو هم د زړونه د دې مکتبونو نه تور شوي دي معلمان نشته دي. دلته د مکتب بحث نه ده د خدای ویلکه پرېږده سړیه داخلي موضوع نه ده د مکتب موضوع عبدالله وروره دوه معدنونه معدن پرېږده د معدن اوس مکتب سره څه خو ته ما پرېږده که نه دغه ټول داخلي حالات دي که نه همدغه ولس باید په معنویت کې ونه وژل شي. لا حول ولا مونږ چېرته یو ته چېرته راځه دا مدنیت ته دا ستا خبره بالکل زه منمه مدنیت ته به راشي خو ځواب نه لري پښتانه چې تیر سه له دې معدنیت نه تیر سه وروره توبه مې دې تاله خبره چې پالور د لاس سو بیا راسه بحث هلته به ته وروره وایي چې دا دغه لاره باندې د دوی باید دا مکتب ته تللی ده مکتب دې د تاثر وخوري مکتب چیرې د مکتب خو باندې د مونږ هم خوله کې ویښته شنه شو پالور دې زیات که کته که عبدالله وروره آفرین مبینه خان وایه خان په هر صورت باندې هغه د همدې دپاره راغلی و. ګورئ صحیح دی د نجونو مکاتب بندې دي که شک نشته ټول تا هم لیدلي ما هم لیدلي ټول دنیا لیدلي دي مګر دومره سر کذب کول دروغ ویل چې یعنې په د نارینهو په مکاتبو کې چې دی هم د استادانو کمبود دی استادان نشته دی. ګورئ د استادانو کمبود چې دی د افغانستان په ټولنه کې چې دی په دغه هېواد کې چې دی دا اوسنی نه مونږ چې کوم وخت کې متعلمین مونږ چې کله لیسې ته تلو زمونږ به هم همیشه چې د استادان کم وو یو استاد به چې دی د څو مضامین درس مونږ ته راکولو په مختلفو نو دا چې دی کومه نوې خبره نه ده. نو که چېرته په هغې ورځ باندې استاد غیر حاضر او استاد نه و یو کس ولاړو په هغې ځای کې نو هغه جدا خبره ده او که بیا یې چېرته عمومي مشکل دا اوسېږي نو بیا مکاتب چې دی هغې د خپل دغه لري هغې د چې دی چې د استاد کمبود اوسېږي مثلا د کیمیا استاد اوسېږي هغې ته چې دی یو بل مضمون هم ورکوي د الجبر استاد اوسېږي هغې ته ورسره څنګ کې یو مضمون بل هم ورکوي چې دا هم تدریس کوه دا هم تدریس کوه نو یو څو مختلف مضامین پې تدریس کوي
او دا د اوسنۍ خبره نه ده په افغانستان کې. نو راځئ چې رقابت وکړو د امارت اسلامي افغانستان سره، مګر سالم رقابت وکړو. په کوم ځای کې چې ښه دي هلته ښه ورته وي، په کوم ځای کې چې صحب اشتباه کېږي هلته ګوته ورته ونیسو. او همدا د انسانیت تقاضا هم ده، همدا د اسلامیت تقاضا هم ده. جنرال عبدالله ورور، زه په خپله چې برمنګم کې استاد وم، اکثره وخت به چې څوک غیر حاضر ما به د هغه مضمون ویلې، زه به چې نه وم هغه به د ما ویلې. دا مشکل نړیوال ده، داسې خو نه ده تنها افغانستان کې وروره. څه خاور مشو ډاکټر صاحب اتل ته ډاکټر صاحب اتل ستاسو څخه اورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه و نیکې هیلې وړاندې کوم. سره سړی مقایسه کوي. لومړی مقایسه یوازې که موږ غټه مقایسه دا وکړو چې د 300 نفرو کوم وژنه چې هغه پای ته ورسېدله، نن په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو هغه فابریکه چې چلاند و هغه بنده شوله. له جنګي حالاته د سولې او امن فضا ته راووښتلو چې په دې باندې هر افغان که هغه مخالف او که په نظام ملاتړی ده هغه په دې باندې شکر وباسي. که اطرافو ته لاړ سو له ښځو او ماشومانو نه هم پوښتنه وکړو، هغوی په ډار کې نه دي. هغوی نن خپل اولادونه چې مکتب ته لیږي په دې ویره کې نه دي چې بیرته کور ته روغ راځي، زخمی راځي او که شهید یا مړ راځي. نن الحمدلله مندې په کورونو کې مطمئنې دي. دا د الله تعالی له لوري یو ستر نعمت په موږ باندې چې وشو. نیمګړتیاوې که د لومړیو ورځو نه د لومړیو وختونو نه موږ وګورو، د مکتب په باره کې چې څومره خبرې موږ وکړې په ژبه مو ویښتان شنه سو، خو چې څه حل لاره راوځي یا لاره ورته پیدا کېږي یا نه خلاصېږي دا بله موضوع ده. هغې دپاره به په ټول په ګډه باندې کار کوو تر څو پورې د دې نوم نه هم ځان خلاص کو، بدنامي نه هم ځان خلاص کو، تر څو پورې دې ته د یو ډاکټر صاحب اتل ستاسې غږ بند کېږي، په خبره باندې سړی نه پوهېږي، مفهوم ورڅخه نشي اخیستلی. بخښنه غواړم که ځای ته مو تغییر ورکړئ ښه به وي. ښه ښایسته مشران کوو، یعنې تر ټولو عمده مشکل اوسني حالت کې چې ورسره مخامخ یو تېرو حرکاتو نه یادونه وکړه خو موږ وانه اورېده. جنرال صاحب زه به هم زونو لارې بندې تجارت ساحه یعنې واردات نه کېږي افغانستان ته، که کېږي په رسمي ډول باندې ډېر ښه روان یو، خو هغه شی نه کېږي لکه پخوانی آزاد سیستم چې و. افغانان اقتصاد خراب ده، باید یو څه سهولتونه رامنځته شي په ګمرکاتو کې تر څو وتوانېږو یو ښه تجارت رامنځته کړو. دا چې دلته فرق موجود ده نو په دې باندې بیا د هر افغان زړه درد کوي چې ولې د لوی کندهار لاره خلاصه ده، خلک په تذکرو باندې ځي او راځي، مالونه راځي او ټول افغانستان له کندهار نه مال اخلي او نور ولایتونو ته دغه آزاد بازار بند ده، یوازې لوی کندهار ته خلاص ده. یعنې د ټولو ولسونو سره دا پوښتنه ده چې دوی له موږ نه څه بهتري لري، دوی له لوی ننګرهار نه کندهار څه بهتري لري، د لوی پکتیا یا د شمالي زون نه کومه بهتري لري چې دوی ته د لاره خلاصه وي، دوی د په تذکره ځي او راځي، دوی ته د دوایانې هر څه سهولتونه وي د پاکستان هیواد سره، مګر لوی ننګرهار ته دې نه وي، لوی پکتیا ته دې نه وي. هغوی که مریضان هم اړوي راړوي مشکلات او ستونزو سره دې مخامخ وي. یوه ویزه د دوی په $1200 باندې اخلي، خو په کندهار دپاره د په یو تذکره باندې خلک ځي او راځي. دا د موږ شکایت
نه بلکې ناهیلي ده چې موږ ولې دومره بدبخته یو. د نورو ولې بخت کار کوي. هر دولت چې راسي یو خپل زون دپاره کار کوي، د خپلو خلکو دپاره کار کوي. الله تعالی دې داسې نه کړي چې امارت اسلامي په دغه فکر باندې وي. ولې د موږ ګیله به همدغه وي چې که کندهار ته لار خلاصېږي، لوی پکتیا ته دې هم خلاصه سي، لوی ننګرهار ته دې هم خلاصه سي. که تاسې د تورخم په لاره باندې پاکستان ته ځئ او د ښځو زنانو ټکول راټکول د پاکستاني پولیسو لخوا وګورئ، نو یقینا به ووایئ چې رابطه باندې بحث وکړي، د ولس مدني نه شي. یوه خبره ډېره مهمه ده چې ځینې خلک غواړي چې طالبه ولې حکومت کې، او ځینې خلک غواړي چې وایي طالب کې من هغه لارو چارو باندې کار نه کېږي، ولې په هغه لارو چارو باندې کار نه کېږي چې هغه د حکومتولۍ هغه ډانچه پوره کوي، هغه ساختار یې پوره کوي او ولس د یو نظام په توګه باندې د استاد محترم ستاسې غږ سم نه راځي، غږ مو قطع وصل کېږي. تواب صاحب تاسې غږ سم اورئ؟ ستاسې انټرنېټ ستونزه لري، غږ مو سم نه دی. تواب صاحب غږ مې لرئ؟ دا غږ لرو استاد، لکه ستاسې غږ نه لرو استاد، ستاسې اواز دې بند تواب صاحب ستاسې غږ سم نه دی، قطع وصل کېږي، خلک مفهوم څه فرق یې وکړو؟ مهرباني خبره مو رالنډه کړه. زه په همدغه خبره کوم چې نوو موضوعاتو باندې باید بحث وشي،